د ایران په دغه جنگ کې د نیټو 15 مملکت سره یو ځای سول چې د دوی سره نیګوشیشن وکړي، مګر امریکا خبره نه کړه. دی وايي نیټو بالا سقوط وکړي او نوې نیټو کې به امریکا نه. د University of Massachusetts اعلان وکړي چې ډانلډ ټرمپ اپروval ریټینګ 3% سوی دی. د مین کې یو ریپبلیکن و چې ولاړه و ټاون هال میټینګ ته او ګرده بو کړله. میډ ټرم الیکشن چې را روان دی، ولسمشر ډانلډ ټرمپ خپل ویل دی که ډیموکرات دغه وګټي زما څخه بیا ما امپیچ کوي، ما د چوکۍ څخه ایسته کوي. نو افغانان چې په نور مملکتو کې ناستي او در مخه دلته راتله د هغه به څه شي وسي، تاسې ماته په کمنټو کې ووایاست. ایران یو پولې ورونړوي. ایران د دوی F-15 طیاره واچوله چې په هغه کې 2 پیلوټان دي چې د ایران میډیا وایي هر چا چې را پیدا کړه موږ انعام ورته ورکوو. هغه امازون ډیټا سنټر او AWS ډیټا سنټر چې ایران وهلي دي، دوی وایي دا د دوی انټیلیجنت انفراستراکچر و چې د هغه ځای څخه AI په ذریعه د کلاود په ذریعه زموږ فیشل ریکګنیشن ورکوي چې موږ چیرې یو چیرې نه یو څوک یو، او دغه معلومات کې زموږ مشران رامړه کړه. بیا اوس په 90 ټک کمپنیانې دي چې په دا کې اوراکل، ټسلا، انټل، اپل، مایکروسافت دغه ګرده دي. وای دا هم ګرده زه در ډسټروی کوم چې اوس وای 2 لکه ډیوایسز موږ وخت ډسټروی کړي دي. په بحرین کې چې هغه امازون وهلي دي، بحرین او 10% شیعه دي، 10% سنی دي چې د رولینګ کلاس سنی دي، مګر 50% د بحرین خلک فورنرز دي چې راځي د وظیفې د لپاره د جنگ په وخت کې هغه ګرده ځي. او بحرین یو کوچنی آیلند دی، smallest island in the Middle East، او ګرسره یو سړک لري مینلند ته. وای که هغه هم د خراب کړ بالا ګرځي تجارت سقوط کوي. او چې دغه زموږ پولې راوهلي دي، وای موږ په دا ګالف ریجن کې ګرده پلونه دروهو، نو دغه باندې به د افغانانو پر تجارت به حد ډیر تاثیر وکړي. از د افغانان د ګرده دنیا، مګر هغه زموږ افغانان چې وریدي پر هغه به ډیر تاثیر وکړي. او نور چې دغه ځای سره تجارتونه کوي او شپینګ وشان کوي پر هغه هم تاثیر کوي. بل خبردار ته وایس که دغه کمپنیانی ټک کمپنیانی افغانستان ته لاړ سي، آیا زموږ سره به دغه سی وکي او چې نور دنیا کې دغه وایي. چین وایي زموږ سره د دې د ټکنالوژي استفاده نه کو، بل یې څوک نه کوي. نورث کوریا وایي ګوري موږ نه د دې اس انټل کمپنی څخه استفاده نه کړي، په دا خاطر زموږ فیشل ریکګنیشن او ډرون پر موږ باندې استفاده کولای نسی. نو تاسو ماته په کمنټو کې وایاست آیا افغانستان کې دغه کمپنیانی باید لاړ سي او کولاړ سي هغه زموږ حکمرانی راځي اخی زموږ خلک راوژني که زموږ وطن مځکه ګرسره راځي اخی. تاسو په کمنټو کې وایاست چې دا معلومات چې زه تاسو ته درکوم آیا دا پر تاسو باندې یو څه تاثیر کړی دی، تاسو د ورځ د هرې ورځ پر ژوند باندې یو څه تاثیر کړی دی. ما زه غواړم چې په خبره